د مور او د پلار د زړه یو آرزو تمنا نن الله پوره کړله. بچی چې د قرآن حافظ جوړیږي نو د پلار د آرزو د تمنا نه بغیر نشي جوړېدلی. د ماشوم وي د ښه او بد نه پیژني. د ته جومات کې د ناستې په ځای باندې بهر بلورۍ کول، لوبې کول، کرکټ کول دا د ماشوموالي د بچپن تقاضا وي. دا د ته ډېر خوښ وي. د پلار نه مجبوره وي، د مور نه مجبوره وي، د رور نه مجبوره وي. نو دلته مسجد کې ناست وي، کله کله استاد ورله سزا هم ورکوي، قاریږي ورته هم، غوسه کېږي ورته هم. ډېر ګران کار دی قرآن پاک حفظ کول. یو صفحه د قرآن کریم یادول مشکله ده. یو سپاره به بیا څومره ګرانه وي، 13 سپارې قرآن به څومره ګران وي. دا استاد د دې ماشوم سره ډېر سرخوږي، د ډېر ځان ستړی کوي، د ډېره خیرخواهي او خواخوږي ورسره کوي. الحمدلله نن د استاد د زړه آرزو هم الله پوره کړله. نن د مور او د پلار د زړه آرزو او تمنا هم الله پوره کړله. قدردان خلق په دنیا ډېر دی. ما مخکې ورځو کې د ترکو یو مسلمان کتو، دغه بچی د قرآن کریم حافظ جوړ شوی و. د خپل بچی لا خبر شو چې زما بچی کور ته راځي او د قرآن حفظ مکمل کو. دغه استقبال له بهر ووتلو او دا بچی چې څنګه د پلار ته را مخامخ شو، را نږدې شو، دا پلار منډې کړلې او د دې بچی په خپو باندې پرېوتلو. د بچی تلی ښکل کړل، د بچی خپې ښکل کړلې. بچیا دا زما د زړه آرزو او تمنا وه چې ته د قرآن کریم حافظ جوړ شي. نن الله زما د زړه هغه خواهش پوره کو، زما ارزو الله پوره کړله، زما تمنا الله پوره کړله. د قرآن حافظ صاحب د پلار دعاګانې مه هېروه. پلار دې په خپله حفظ نه دی کړی خو په تا باندې حفظ وکړو. مولانا صاحب د خپل پلار احسان مه هېروه. پلار دې په خپله علم نه و کړی، زمیندار و، دکاندار و، د معاشرې یو عام فرد و، ستا نه عالم جوړ کړی دی. ستا په سر چې نن دا سپینه پګړۍ ده، توره پګړۍ ده، ستا په مخ چې دا ښکلې ګیره ده، تا ته چې نن خلق کینی او پاسي، د خپل زمیندار پلار دغه دعا به نه هېرې، د خپل زمیندار پلار دغه خیرخواهي به نه هېرې، دغه خواخوږي به نه هېرې، دغه هغه سختې او محنتونه به نه هېرې چې هغه به په سپینه ګیره باندې زمینداره په خپله کوله او ته په ځوانۍ کې د الله دین ته وقف کړی وې. پته یې د الله علم کو، د دین علم کو، پته یې د الله د قرآن حفظ کو. نو حافظ صاحبو او مولانا صاحبو خپل پلار په دعا کې چرته هېر نه کې، خپله مور په دعا کې چرته هېر نه کې. خو نن په دنیا نشته دی، قبر له ورله لاړ شه، اوږده دعا ورته وکړه. مورې ته به د شپې پاسېدلې، تا به دعا کوله او ماله به الله د هغې د برکته علم نصیب کو. دا جي ته نن په دنیا کې نه یې، زه د قرآن حافظ یم، زه د قرآن عالم یم، زما خلق احترام کوي او عزت کوي. دا جي دا ستا د محنتونو برکت دی، دا ستا د زړه آرزو او تمنا وه. الله رب العالمین زمانه د قرآن حافظ جوړ کړلو، د قرآن عالم جوړ کړلو. نن د هغه خلقو هم د زړه تمنا پوره شوله. چا چې به د مدرسې له ځمکه وقف کړي وي، چا چې به د جومات له ځمکه وقف کړي وي، چا چې به د مدرسه کې د مالي تعاون کړی وي، هغوی ځمکه دې دپاره وقف کوله چې دلته به د قرآن حفظ کیږي. الحمدلله د هغې نیتونه الله بار آور کړل. په هغه ځمکه د قرآن حافظان جوړ شو، هغه مدرسه کې د قرآن حافظان جوړ شو. هغه پیسې عبس لا نړې، هغه ضایع لا نړې. د هغې پیسو باندې الله د تهجد د وخت د قرآن تلاوتونه ژوندي کړل. هغې پیسو باندې الله رب العالمین د خپل محبوب پاک صلی الله علیه وسلم عظیم سنت د پګړۍ په شکل کې د ماشومانو بچو ته ورپسر کړل. نن د هغې مالی تعاون والو خلقو دپاره د خوشحالۍ ورځ ده. نن د دغې حافظانو صاحبانو د استازانو دپاره د خوشحالۍ ورځ ده. نن د هغې حافظانو صاحبانو د هغې د والدینو دپاره د خوشحالۍ ورځ ده. نن ماخوستن مسله وغوړوئ، ای د دې حافظانو استازانو، ای د دې حافظانو والدینو، ای د دې مدرسې معاونینو، د دې جومات د ځمکې وقف کوونکو، د دې مدرسې د ځمکې وقف کوونکو، په دې کې دیاړي او مزدوري کوونکو، دې ته خچارۍ ویونکو، نن الله رب العالمین ته ودرېږئ، مسله وغوړوئ، الله رب العالمین شکر ادا کوئ. ربا ستا کرم دی، الله زما محنت ضایع لاړ نه شو، الله زما د زړه آرزو او تمنا خدای تا پوره کړله. د حافظ صاحب پلاره الله ته وجاړه، رب تعالی ما هېڅ نه و درکړي، الله ته ما ډېر خفه کړی وې، رب تا زه ډېر خوشحاله کړم. الله تا زما په کور کې د قرآن
سینه نصیب کړله. الله زما د بچی په سینه کې تا د قرآن حفظ نصیب کو. کاغذ باندې قرآن ولیکلی شي، خلق سینې پورې لګي. کپڑا د قرآن نه چاپېره شي، خلق ښکلی وي دا د قرآن غلاف دی او کڅوړه ده. کپڑے لکو د قرآن د برکته عزت ملاویږي، کاغذ لکو د قرآن د برکته عزت ملاویږي. زما محترم ورونو، هغه بچه چې هغه په خپل سینه باندې قرآن لیکلی دی، هغه سینه به څومره مبارکه وي. هغه خلق ډیر خوش قسمته دی د چا اولاد الله د خپل دین د حفاظت لپاره قبول کو، د چا د بچو ژبې چې الله رب العالمین د قرآن د تلاوت لپاره قبول کړي. دا د الله د طرف نه نور دی. یاد ساتئ، نور الله رب العالمین هر چاته نه نصیب کوي. هر سترګې الله د قرآن په نور باندې نه نورانی کوي، هر ژبه الله د قرآن په نور باندې نه نورانی کوي، هر سینه الله د قرآن په نور باندې نه نورانی کوي. حافظانو بچو، د سترګو به ډېر خیال ساتئ. په کومو سترګو چې قرآن لوستلی دی، هغه سترګو باندې به چرته هم د فیسبوک او د یوټیوب او د سوشل میډیا د سمارټ فون د سکرینونو د بد نظرونو به هغه سترګې لرې ساتئ. د قرآن کاغذ دا څوک چرته ګندګۍ ته نه وړي، دا ډمخانې ته نه وړي، دا چرته څوک شرابخانې ته نه وړي، نو قرآن سینه به ګنده محفلونو ته نه وړي.